السلام علیکم خو به ملګرو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یئ. زه یم سردار والي آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل. ملګرو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو دا طریقه درښیم چې څنګه کولی تاسو په خپل موبایل کې فایلونه پټ کړئ پرته له کوم اپلیکیشن څخه. یعنې داسې کوډ موبایل کې تاسو شته خو تاسې نه یې تر خبر. یعنې یو داسې ورځ ده چې په هغې وسیله تاسو په خپل موبایل کې هر شی هغه ټول څنګه هیډ کولی شئ خو پرته له کوم اپلیکیشن څخه. تاسو موبایل کې هېڅ اپلیکیشن نه وي انسټال او تاسو په خپل موبایل کې هر څه زړه وي، هغه کې ویډیو وي، که اډیو وي یا هم گیم یا اپلیکیشن وي، هر ټول تاسو څنګه هیډ کولی شئ. نو ملګرو ډېر خوندور ویډیو ده، چې ویډیو پر پایه وګورئ. او ملګرو مخکې له ویډیو شروع کولو څخه تاسو خواهش کوم تر څو زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټې نښان هم ووهئ تر څو زموږ هر ویډیو تر ټولو مخکې لومړی تاسو ته ورسېږي. یو بله خبره ملګرو، که چېرې زموږ چینل سبسکرایب کړئ زما حمایت لپاره دا لازمي تاسو ویډیو خامخا سره لایک کړئ. نو ورځم د ویډیو طرف ویډیو شروع کړم. ملګرو زه راځم خپل ګیلري ته. دلته یو فولډر مثلا تاسو ته ښیم، دا د کیمره فولډر د ملګرو راته سکسون غواړم دا پټ کړم. ښه دا اوس تاسو څنګه کوئ ملګرو، تاسو به راسئ دا فایل څنګه دا فایل مای فایل دې فایل ته به راسئ. نو دلته څنګه کوم آل فایل باندې څنګه کوو سلیکټ سره وګورو آل فایل هم څه وښو. دلته به ملګرو که هر فولډر ستاسو زړه وي هغه څنګه کوئ دلته پکې را پیدا کړئ. زه ورځم ما د کیمره فولډر اوس ګورم دلته کوم ځای کې ده او هغه غواړم پټ کړم. دلته ملګرو ستاسو هر فولډر لري هغه تاسې پټولی شئ. زه به دلته فولډر پیدا کړم چې چېرته ده. دا د ملګرو هغه فولډر څنګه دلته نور فولډرو کې دا نه دا کیمره فولډر ده. زه اوس غواړم ملګرو چې دا فولډر پټ شي او دا ماته په ګیلري کې ښکاره نه شي، دا باید پټ شي هېڅوک هم ونه ویني. د دې لپاره ډېر ساده تاسو ښه راشئ په دغه خانه باندې کلیک وکړئ، دا خانه به ډکه کړئ ټیک مارک پکې، بیا به دلته رنده راسي دا پاس په دا وښئ. دلته ملګرو آپشن تاسو لیکلي رینیم، په دغه رینیم آپشن به څنګه کړو کلیک وکړو. دا د ملګرو زه رینیم دلته به تاسو ملګرو څه شي کوئ پاس به دا راواخلئ ملګرو دلته راواخلئ. دلته اول سر کې څنګه کوئ یو ډاټ ور اضافه کړئ. دا نه ملګرو دا ډاټ به څنګه کوئ تاسو په دې اول سر کې ور اضافه کړئ او په اوکې باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو اوس به راسئ دلته بیا به راسئ د بټن به ووهئ، د ولاندې راسئ سیټینګ څنګه کوو دا سیټینګ به ووهئ. سیټینګ اوس ملګرو ووهئ نو دلته لیکلي شو هایډ فایل، دا به څنګه کوو ټیک مارک به ورڅخه ایسته شو. وګورئ ملګرو دلته څنګه شو هغه فایل نشته. اوس ورځم ګیلري ته او ګیلري کې هم ګورم چې زموږ هغه فایل آیا پټ شو او که نه ده پټ. ورځم ګیلري ته وګورئ څنګه کیمره فولډر دغه سر کې څنګه شو هغه اوس هیډ شوی ده. ګورئ ملګرو هغه د کیمرې فولډر څنګه دلته نشته ده. وګورئ ملګرو دا ګورئ ملګرو دا فولډر ستاسو هغه به هغه د پټو ځان ته فولډر ده، د فکسر ځان ته فولډر ده. اوس ورځو ملګرو دا څنګه کوو د پټولو طریقه څنګه کولی شو په موبایل کې شیان کړو. اوس غواړو چې بیرته دا خلاص کړم څه شی به کوئ راباسئ مای فایل ته، بیا به راسئ آل فایل ته، بیا به څه شی وکړئ تاسې ملګرو څنګه بټن به وښئ. ځینې موبایلو کې دلته پاس سیټینګ ورکړئ نو دلته سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. دلته ملګرو شو هایډ ان فایل، نو دا به څنګه کوو ټیک مارک به بیرته ورکړو او بیرته سره ملګرو دغه د ډي سی آی ایم فولډر ته به راشئ. دلته کیمره ده ملګرو، دلته دوه کار دی. که چېرې تاسې په شو هایډ ان فایل ټیک مارک ایسته کړو او دا ټکی مې ایسته کړی نه وي نو دا ته نه دلته تاسو ته ښکاري دا بیا ګیلري کې نه ښکاري. او که چېرې دا ټک تاسې دا خانه ټیک مارک کړئ او دا رینیم ته راشئ او دا ټیک مارک څنګه کوئ ختم کړئ. دا د ملګرو ټیک مارک ته ختمومه بیرته اوکې کومه. اوس دا فولډر څه شو په ګیلري کې هم راښکاره شو. که چېرې تاسې دلته دا ډاټ څنګه د ختم نه کړئ خاصه شو هایډ ان فایل هغه کوئ نو تاسو ته کولی شئ فایل کې دا عکسونه وګورئ خو تاسو ته بیا دا عکسونه څنګه کېږي ګیلري کې نه ښکاره. که چېرې دا ډاټ پاک کړو نو دا عکسونه به څنګه شي تاسو ته په ګیلري کې هم ښکاري. اوس ورځم ګیلري ته ورځم ملګرو دا به څنګه شي هلته ګیلري ته هم څنګه کوي راغلي. اوس وګورو دا ملګرو هغه د 28 عکسونو چې د کیمره کوم هغه څنګه شو دلته بیرته پکې راښکاره شو. څومره اسانه موږ وکولی شو چې خپل د موبایل ګیلري څنګه کړو هیډ کړو او څومره شیان چې زموږ په موبایل کې هغه ټول څنګه کړو پټ کړو. نو دا ملګرو زما د نن ورځ ویډیو هیله چې ویډیو مو ښه شي. او ملګرو بله خبره هم ما په خپل چینل کې د یوټیوب کې څنګه ده د کمپیوټر داسې هم چې داسې کولی هغه هم تعقیب کړئ. نو نړۍ ویډیو مې اپلوډ کړل د ویډیو څخه وروسته څنګه د کمپیوټر دوهمه ویډیو داسې اپلوډ کوم. نو تر بیا پورې چې ما ته اجازه راکړئ هر چېرې چې یاستئ الله مو مل شه.